هېرېږم ګینې پوه یم په هر څه پروردګاره هېرېږم ګینې پوه یم په هر څه پروردګاره حالاتو راله لاس یې په خوله پروردګاره په دوه عربه خلکو کې د سوچ خبره نه ده په دوه عربه خلکو کې د سوچ خبره نه ده یوازې وجل کېږي پښتانه پروردګاره السلام علیکم ګرانو کتونکو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پېرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پېرزونو کې موږ ګرځو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو هغوی نه د ژوند پوښتنې کوو د خوندورنګ شعرونو ته اورو شاه نواز باقر سره نن پروګرام کې میلمه دی دوی نو مخکې هم موږ پروګرام ریکارډ کړی و مرکه مو ترې ریکارډ کړی و ملګرو ډېره زیاته خوښه کړې وه د ملګرو په بار غوښتنه باندې شاه نواز باقر یو ځل بیا موږ مجبوره کړی دی ځان سره مو ودرولی دی یادګیرنه در کوم چې نن موږ راغلي یو سوات ته د ضمیر خان ضمیر کتاب مخکتنه و موقع نه مو پیدا واخیسته شاه نواز باقر صاحب نه مو یو څو ملټه واخیستل او دوی نه به یو خوندور نظم اورو او یو څو شعرونه به تورو السلام علیکم وعلیکم سلام دلکش وروره ستاسې ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ چې بیا مو ماله موقع راکړه کور مو وطن باقر صاحب ژوند څنګه روان دی شکر دی ښه سور کې روان دی برابر دی صحیح الله دې وکړي چې ستاسو ژوند کې نور هم خوشحالۍ راشي ملګرو ستاسو مخکینۍ مرکه کې ټولې پوښتنې اورېدلې وي خوند به وکړي چې مخکې سره راسره نظم شریک کړي نظم نه مخکې یو دوه شعرونه دي ارشاد چې غواړم حق د پښتانه واجب القتل ما چې غواړم حق د پښتانه واجب القتل ما ته خو به خود وایې چې زه واجب القتل ما ستا د تیرې چړې د لاندې کلمه وایم ګناه راوښایه په څه واجب القتل ستا د تیرې چړې د لاندې کلمه وایم ستا د تیرې چړې د لاندې کلمه وایم ګناه راوښایه په څه واجب القتل ما دا نظم دی چې عنوان دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی ژوند په سور انګار ولاړ دی هر سړی په دار ولاړ دی اسرافیل ستا شپېلۍ ته منتظر ټول ښار ولاړ دی د وحشت په بلا مات یو په ګزار د جبر کات یو ګناهګار یو پښتانه یو بوج په واړه کائنات یو د بل لاس زمونږ ګریوان دی ټول جهان راته حیران دی درد مو زړه کې ځالې وکړې مړ د دې دور لقمان دی د خپل حق غوښتنه نشته دا خپرشته لمنه نشته عجیبه لوبه شروع ده د پښتون پوښتنه نشته مسلط په موږ دجال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی چې په خپلو وینو رنګ یو په اور سوي یو بدرنګ یو د دوزخ خوند مو څکلی په جنت کې به هم تنګ یو ژوند زمونږ واکې د بل دی بې منزله مو منزل دی د ایمان بولی شروع د څوک مرتد دی او څوک غل دی د ایمان بولی شروع د څوک مرتد دی او څوک غل دی خپل تاریخ مو بې ابرو کړو واک اختیار مو د پردو کړو جهالت زمونږ ګواه دی چې باچا مو په توبه وکړو کوم کمره نه ګزار نشو مګر بیا هم بیدار نشو د مار خپې د لړم سترګې وشوې مونږ هوښیار نشو باد مو وړی د مور شال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی یو د لوږې نه مړ کېږي بلې سر لره ګډېږي عجیبه مسلماني ده په بل درد په خوشحالېږي چې په خپل قاتل مین شو په قفس کې د وخت وړین شو د یو چا د خولې خبره نه د دین نه د سادین شو یو اخته په ویر ژړا کې احساس نشته په دنیا کې داسې ظلم په موږ وشو نه دی شوی کربلا کې د لیوانو دې ځنګل کې څوک د ځان پوښتنه وکړي داسې څوک را پیدا نشو چې دا منځان وکړي سور په وینو هر دیوال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی عالمان راته مړه کړه مشران راته مړه کړه په سکولونو مدرسو کې ماشومان راته مړه کړه پټې سترګې چوپه خولې و تنګ بیخي له ژوندانې و راوتلی ترېنه نه شو د ښامار خوله کې پراته یو خپل راتلونکی رانه هیر شو په لمبو کې م ژوند تیر شو چې ساه نه شو اخیستلی دلته ظلم دومره ډیر شو د دې وخت هر یو فرعون ته بل موسی پیدا نشو چې د حق خبره وکړي بل عیسی پیدا نشو دې حالاتو ته د خیال دی دا زما د وطن حال دی
دا زما د وطن حال دی څو پیړۍ وشوي چې ویر دی لاس حقوق کې مې زنځیر دی ویښېدل زمونږ نشته چې ویده زمونږ ضمیر دی په شعور او عقل خام یو د غلام ابن غلام یو چې خپل رور وژنو لګیا یو مین دومره په اسلام یو دا کیسه ختمه کړه خدایه دا لانجه ختمه کړه خدایه دا کیسه ختمه کړه خدایه دا لانجه ختمه کړه خدایه د قیامت په انتظار یو دا غیمه ختمه کړه خدایه مونږ له دې کفس آزاد کړه اسرافیل ته مو ورياد کړه چې پوکې ورکړي قیامت شي پښتون خلاص له دې فساد کړه التجا نه د یو سوال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی څومره چې تعریف وشي کم به وي شاه نواز باقر صاحب دې نه مخکې ستاسو کوم نظم و هغه هم مینوالو خوښ و خوښۍ به یې ولنه چې تاسو پکې د پښتنو د معاشرې عکاسي کوئ او هغه شان دا نظم به هم انشاءالله مینوال خوښوي یو غزل راسره شریک کړي بیا به درنه اجازت غواړو غزل یو څو شعرونه به درته ووایم چې تازه شعرونه دي چې لاس دې راواچوو خلاص مې له ګریوان خلاص کا لاس دې راواچوو خلاص مې له ګریوان خلاص کا که دومره نري اوس د دې بلا نه ځان خلاص کا ډېر ښکلی دی لاس دې راواچوو خلاص مې له ګریوان خلاص کا که دومره نري اوس د دې بلا نه ځان خلاص کا او ته ورته سله د دې خپلې خولې مړۍ ورکوي که دومره ښې پنجرې نه دې مارغان خلاص کا ډېر ښکلی دی ته ورته سله د دې خپلې خولې مړۍ ورکوي که دومره ښې پنجرې نه دې مارغان خلاص کا او څه راته هر وخت لګیایي کفن ښه غرسیږي څه راته هر وخت لګیایي کفن ښه غرسیږي ته یې زما په سر د ښار منځ کې دکان خلاص کړه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ دلکشه وروره ستاسې د ټیم او د اوزي صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ ستاسو هم مننه کوم شاه نواز باقر صاحب راسره نن په پروګرام کې ډېر لنډ تنګ وخت خو موقع نه مو پیدا واخیسته ښکلی نظم مو ترې ریکارډ کړو انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملګرتیا کېږي تر هغې دمه چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ